سرپرست حکومت وایي چې د اندېښنو حل لپاره پاکستان سره هوکړې ته رسېدلی یو. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه خو مهم خبر ته. د افغانستان سرپرست حکومت وایي چې کابل ته د افغانستان په چارو کې د پاکستان د ځانګړي استازي آصف علي دوراني د سفر پر مهال د دواړو لوریو ترمنځ پر سوداګریزو افغان کډوالو امنیتي او یو لړ نورو مسایلو هوکړې ته رسېدلي دي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې کابل ته د آصف علي دوراني د سفر پر مهال د ځینو مسایلو په اړه سرپرست حکومت خپل دریځ روښانه کړی او په وینا یې باور رامنځته شوی دی. هغه وویل چې د پاکستان ځانګړی استازی د سوداګریزو کډوالۍ د ډیورنډ کرښې اړوند ستونزو په اړه د تفاهم لپاره راغلی و چې اسلامي امارت خپل دریځ روښانه کړ او یو اعتماد رامنځته شو او تفاهم ته اړتیا وه او تفاهم وشو. په ورته وخت کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداري سره ټلیفوني خبرو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر مسلې هم د ګډ ګوښ په توګه بحث کړی څه چې افغانستان څخه د پاکستان او نړیوالو د اندېښنو دوام ښیي. خو د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د نړیوالو د اندېښنو پای ته رسولو لپاره اړتیا ده چې د افغانستان اوسنی سرپرست حکومت سره ډیپلوماټیکې اړیکې ټینګې شي. هغه زیاتوي چې نړۍ د خپلې اندېښنې باید له ډیپلوماټیکو لارو مطرح کړي څو اعتماد رامنځته شي او ښه تفاهم وشي. خو د سیاسي چارو کارپوهان داسې شرایطو کې چې نړیوال تل د افغانستان له ادرس څخه اندېښنه ښیي د افغانستان راتلونکی د اندېښنې وړ بولي. د سیاسي چارو شنونکي وایس نصیري وویل د ټولو هیوادونو ګډه اندېښنه له افغانستان څخه ده. د دې لپاره که افغانستان د ترهګرۍ صادرونکی وي د سیمې بېثباتي لامل کیږي او د دوراني سفر هم سیاسي پیغام و او همداراز د بلینکن او بټو لیدنه د پیغام ورکوي چې له افغانستان ګډه اندېښنه لري او دا د افغانستان په ګټه نه دی. خو د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي و چې د نورو هیوادونو په شمول پاکستان ته له افغانستانه هیڅ ډول ګواښ نشته. خو پاکستان د دې لپاره په اسلامي امارت تورونه لګوي چې غواړي د اسلامي امارت حکومت بې اعتباره کړي.